مړم کور کې ختم دي ستوري نه راځي. اوه زه راغلی یم بچیه که نه زه راغلی یم ښه بچیه شوتل هم پخ کړی. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي صحتمند وئ. د یوې کورنۍ ادرس چې را کړی دی همدغې کور ته راغلي یو، نږدې نه به ورځو د دې وضعیت په ګورو. زموږ هیله دا ده چې زموږ ویډیوګانې تر نورو پورې ورسوئ، شیر یې کړئ درسره. راځئ دا شهید وطن دا څنګه چل دی مورې؟ وعلیکم سلام. ستړې مه شي مورې، څنګه یې؟ ستړې مه شي کولی شو مورې؟ زموږ خو مورې څنګه یې؟ جوړه یې؟ صحت دې ښه دی؟ څه حالت دي؟ زوی دغه حالات یې ورته وګوره، دغه مېلمستۍ ده، دغه مور ده، 2 زامن مې مخکې مړه شو، دا یو زوی مې ساري ساره چېرته مړه شو بچیان دي؟ وتلی دی، زه هغه کې مړه شولی، یو د هغه نه راولوېدو پاکستان کې و، بیا دلته راغلو، بیا لاړو خوږیاڼو ته، هلته زه تربورانو بد حال راباندې راکېښودلو، دا یو زوی مې سرمزغن و، دا سر یې ساره ووتو. څومره وخت کېږي ورک شوی بچیان؟ دغه 15 کاله به کېږي. دې سړی یوه دغه جلکه کوي ده، یوه بله ده، یو هلکی دی داسې دا ورک شوی چې د همدې لور ده؟ هو دا د همدې لور ده، دا دې ښځه ده. لکه اوس مړی ژوندي پته نه لګېږي؟ هېڅ نه لګېږي. ماسې ووتو تر ننه مې ونه لیدو، تربورانو چیپه وکړو. هو دا یو ورک دی. او هغه نور بچیان دي پاکستان کې مړه شوي؟ هغه مړه شوله و، یو پاکستان کې مخکې مړ شوی و، موږ دلته وو خبر نه وو، بیا یې مړی راوړو، او یو بل هم مړ شوی. اوس د کور سرپرستي څوک کوي اوس مورې؟ هېڅوک هم نشته. یا الله هیله ده. دغه زوم سم مې دی، هغه مې زوم دی، دغه هلک دی. اوس دغونه مدرسې ته لاړو، دغه جلکۍ نه کشر دی، او یو هغه جلکۍ ده، دغه مشرکۍ دغه ده، دغه 3 بچي دي. نور ناست زه په پښو شلی یم، زوره دغه کړکۍ باندې وځم نه وځم، د کړکۍ باندې د کوټې ته ننوځي؟ دې کوټې ته ننوځم. دغه کوټې د زمانو مې راته دا لوټې موټې را پیدا کړې، دلته یې کېښودې، دا یې راته واچول. دغونه وړه نشته دی، څوک یې راکړي زوی، هغه بې غرمې ته ورته لامده کړم، هغه وخورو. هغه ورته مخکې کېږدم، زوی د الله هیله دی چې شی هم نشته، دې کوټې ته ننوځئ تاسو. دغه یتیمانو ته ناسته یم. ورته وي په وینو کې لکپا چې سهار هم څه خوړلی؟ هېڅ هم نه دی خوړلي بچیه. مړم کور کې ختم دي ستوري نه راځي. اوه زه راغلی یم بچیه که نه زه راغلی یم ښه بچیه. راځه بچیه ته راشه. دم د وړو بکس دی؟ نشته وړه بچیه؟ هېڅ نه لرو. 15,000 روپۍ قرضدار وم، هغې ځای نه راوتښتېدلم، دلته راغلم. پلار دې چېرته دی بچیه؟ پلار مې ورک دی. ورک دی؟ خفه کېږې ورپسې؟ څنګه بچیه؟ الله قربان. څه غواړې؟ تا ته څه راوړو بچیه؟ موږ دا غواړو چې موږ قرضداران خلاص کړو. موږ ځینو قرض ده بیخي خلاصېږي. څومره قرض در باندې دی بچیه؟ خوږیاڼو دلته راوتښتېدو، دلته راپسې راځي، نه پرېږدي. جار څومره قرض در باندې دی بچیه؟ 15,000 نه هم ډېر ده. 15,000 افغانۍ؟ او شهید وطن دا یتیم قرضدارانو دا ته یې بیولې بچیه؟ چېرته یې بیولې بچیه؟ کور ته یې بوتلم. څه ویل چې پلار هم قرض تا بیایو؟ الله اکبر. زه دلته راغلم، لورګانو سره پټه شوم، دغه جونګړه ګنکۍ یې راته پټه کړله، دغلته اوسم، دغه شړیانې مړیانې راکړې. دوستانو لکه څنګه مې چې یادونه وکړه د یوې کورنۍ ادرس چا راکړی، همدغې کورنۍ ته راغلي یو، بې سرپرسته ده، په کور کې د دوی د ګټې وټې هېڅوک هم نشته دی. دغه ماشومې ته وګورئ، قرضداران پسې راغلي وو، په قرض کې یې بیوله. بیا هم دې مورکۍ وي چې موږ له خپل کلي نه راوتي یو، دلته مړولي پټ شوي یو ته نه. موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې دومره بېوزله خلک دي، دوی سره همکاري وکړي. د دې ماشوم سره په کور کې د وړو غم دی چې وړه نشته په کور کې. تاسو به د وړو بکس لیدلی وي چې په وړو بکس کې هېڅ هم نه وه. چې موږ قرض خلاص شي، قرض دې خلاص شي؟ راته راوړو، غوړي راوړو. څومره وړه درته راوړم بچیه؟ ما ته ووایه څومره وړه غواړې بچیه؟ ماما چې یوه بوجۍ مې چې یوه بوجۍ؟ ایله د یوه بوجۍ په زړه باندې ارمان دی، نور څه شی غواړې؟ موږ دغه ارمان ده چې موږ قرض خلاص شي. قرض خلاص شي او وړه نور څه په زړه کې نشته؟ مکتب ته ځې بچیه؟ مدرسې ته ځې؟ یو شي ته هم نه ځې؟ بچیان دي مورې؟ زما 3 بچیان دي، 2 جینکۍ دي، یو هلک ده، هغه مړکی ده، 15 کلن ده. زوی دې 15 کلن دی؟ او میړه مې پوډري و، هغه هم
چا وواهه په سر باندې خراب سو بس سر یې سارا وته هېڅ معلومات یې نه کېږي دې بچیو ته خو به ځورېږې مورې بس دې بچو ته م ځورېږم چې کشکې دغه چرسي وای که پوډري وای کور کې خو به سوال به یې کوو چېرته به یې ورته راټولول خپل بچو ته به یې ورته راوړل دومره نسته چې دې ته زه بېګا ته لامده کړم او ویې خوري د کور سرپرستي نشته ګټې وټې خو څوک هم نشته مورې څوک هم نشته نو څنګه کوئ دا خوراکه توکي دا خلک کومک کوي در سره بس د یوه ډوډۍ کې چې هغه کېږي چې مې شپه راولېږي نه هغه هم نه رالېږي چا که زړه یې ښیي راته رالېږي که چا زړه ښیي نه هغه جارو څه ده جارو هغه هم چا سره څوک نه کوي امداد داسې دغه جارو ورکړم چې جارو کې پې نه دغلته یې خوټېدلي هغه صابون راخلو او دغه وړکۍ جیرکۍ لېږم او هغه راوړي او زه یې بیا شی پخوم پخ کړی غرمې ته دې څه پخ کړی مورې خوټېدلي صابون دي هغه مې رشتې دي وړو ته ته راوړه بچیه سبو دې کې راوړه ته دا دې موږ پخلا ده دا دې موږ اخلا ده راوړه بچیه ته راوړه شوتل هم پخ کړی و هم چا راکړې وه دې وړکۍ جیرکۍ ته یې ورکړې وه بیا ووایه بچې څه دې خوښېږي دا غواړم چې موږ ته اوړه راوړو سبزي راوړو اوړه راوړو سبزي راوړو نور دې زړه کې څه نشته ډېره نیستي م ده ډېره الله به خیر کړي مورې خدای مهربان دی دوستانو دا د یوې کورنۍ وضعیت دی دا په افغانستان کې اوسېږي ته پوهېږي دغه ماشومې سره باید د کتاب د قلم د مدرسې او د مکتب غم وي خو دا یوه خبره کوي چې موږ ته به کاکا اوړه راوړه یعنې په افغانستان کې دا کوچني ماشومانو سره هم د کور د رزق غم دی چې موږ ته اوړه راوړه موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې موږ سره دغسې کورنۍ سپانسر کوي دا یوه بې سرپرسته کورنۍ ده د ګټې وټې په کور کې هیڅوک هم نه لري د دې مورکۍ د خولې خبره ده چې قرضداري راغلي و دغه زما دغه لمسۍ یې وړله په قرض کې وړله په افغانستان کې دومره یو بې احساسه حالت راغلی دی چې خلک د خلکو وضعیت ته نه ګوري بلکې د پیسو په مقابل کې تیلورګانې وړي لله الحمد موږ راغلي یو همدې کورنۍ ته م سودا راوړې ده خو دا سودا به د دوی یوه میاشت کافي شي موږ په دوستانو باندې غږ کوو چې دغه کورنۍ موږ سره سپانسر کوي هره میاشت د دې کورنۍ د خوراکي توکو غم را سره وخورئ دغې ماشومې په غاړه باید بکسه وي مکتب ته لاړه شي قرآن یې باید په لاس کې وي مدرسې ته لاړه شي زموږ په ټولو دوستانو باندې غږ دی خو دې ماشومې سره د وړو غږ دی دوستانو تقریبا 3 بچیانې دي یوه دا مورکۍ ده یوه هغه بله مورکۍ ده 5 نفر دي خو په دې وړه کوټه کې اوسېږي خښتې سره ګر چاپېره کړي دي او په دې کور کې د زوم سره اوسېږي د اوسېدو لپاره ځای هم نه و الحمدلله موږ ورته مرسته راوړې بچیه دا څه شی دي اوړه وریژې لکه څه شي ستاسو په دې کور کې فی الحال ضرورت یې هغه موږ درته راوړي نور خو به د وړو تشویش نه کوي بچیه خوشحاله خو شوې دعا به کوي دا یو مسافر ورور مرسته کړي هغوی ته به دعا کوي الله دې هغوی سره مرسته وکړي الله دې موږ ته چې راکړي الله دې خدای دې بچي ښه کړي دې خدای دې هر څه هغه ښه کړي الله دې هر ارمان پوره کړي خیر اوسې بچیه خیر اوسې دوستانو الحمدلله دغه مرسته د ناروې نه یو ورور کړې حاجي امین احمدزي ورور موږ د نوم ذکر ځکه کوو چې ډېره دوستانو موږ سره مرسته کړې زموږ مسؤلیت هم دا دی چې دوی ته د خپلو مرستو حساب ورکوو البته کومې مرستې چې موږ نورې کړي د هغوی حسابي به هم موږ ورکوو خو دا یو ورور حاجي امین احمدزي تقریبا 12,000 افغانۍ رالېږلي وي موږ همدې کور ته راغلي یو 15,000 افغانۍ هم سودا ورته راوړي انشاءالله نورې پیسې به نغدې ورته ورکوو څومره قرضدار یې تاسو بچیه 15,000 ډېر افغانۍ قرضدار یې قرضدار یې دلته راځي درپسې هغه دلته راپسې راځي موږ ته وایي نو څه وایي خو ته ورته وایې چې زما خو کور کې پلار نشته ورته وایم نن پرېږدي بیا څه درته وایي بچیه نو ته موږ نه بیا څنګه واخلې زه خو په کور کې موږ په کور کې خوړه نشته موږ ته اوس همدغسې وایي زه ستا وړه څه کوم ما ته خپلې روپۍ راکړه ښه زه ستا وړه څه کوم ما ته خپلې روپۍ راکړه دومره بې احساسه خلک دي بچیه په تاسو یې زړه درد نه کوي چې تاسو ورته چې کور کې وړه نشته غرمې ته مما شنه سابه پخ کړي دي زه به بچیه پیسې درکړمه ځان ته به څه راوړئ چورګوړی به راوړئ غوړي خو مې درته راوړي بچیه غرمې ته به یې وخورئ صحیح ده بچیه او زه تا ته روپۍ درکوم ښه بچیه درته واخله دا دې 1000 د 2000 د 3000 د 4000 د 5000 د 6000 د 6000 او دی 2000 بس دی 2000 مې افغانۍ درکړې او 5000 افغانۍ سامان مې درته راوړی څه چاره خو به ورباندې وشي انشاءالله موږ هڅه کوو چې بیا راشو بچیه مسافر ورونو ته به دعا کوئ او موږ په دوستانو یو ځل بیا غږ کوو چې همدغه کورنۍ را سره سپانسر کوي
تقریبا 80,000 افغانۍ قرض دي دغه کورنۍ چې د دې قرض نه خلاص شي د عزت ژوند دې په نصیب شي په دغه یو بد حالت کې واقع دي په یو خرابه کوټه کې ژوند کې تاسو وګورئ کړکۍ هم نشته په دې ژمي په دې یخنۍ کې د دې ماشومې د چپلکو ته وګورئ تراکه به چې په پلاستیکي چپلکو کې دلته ګرځي انشاءالله موږ به د دې شیانو بندوبست ورته کوو خو به دوستانو بیا غږ کوو چې دغسې کورنۍ موږ سره سپانسر کړي چې دوی دا مشکلات دایما حل شي جزاک الله خیرا در کې مینات خدای موږ سره چې څوک مرسته کوي الله پاک دې ورسره مرسته وکړي دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا